محترم حاضرینو، الله تعالی انسان ته په دنیا کې زندگی ورکړې ده، خو د انسان زندگی په دنیا کې د امانت زندگی ده. انسان په دنیا کې د خپل زندگی مالک نه دی. انسان په زندگی کې د خپل اختیار مالک نه دی. انسان په زندگی کې د خپل راتګ مالک نه دی، او انسان په خپل زندگی کې د خپل رخصت اخستلو د وخت مالک نه دی. نو د انسان زندگی په دنیا کې دا د امانت زندگی ده. د دې زندگی مالک الله تعالی دی. د یو حکمت په خاطر، د یو غرض په خاطر، د یو ابتلا او امتحان اخستلو په خاطر الله تعالی چند روزه دا زندگی بنده ته سپارلې ده. لیکن د امتحان د ختمېدو سورستا، د ابتلا او د امتحان د سر ته رسیدلو سورستا الله تعالی دوباره د انسان صدا زندگی برته اخلي. او چې کله زندگی ځنې واخستل، الله تعالی بیا د انسان صدا د زندگی متعلق ټول معلومات طلبوي. بیا د انسان صدا د زندگی متعلق سوال کوي. بیا د انسان صدا د زندگی متعلق معلومات غواړي. او بیا انسان باندې چې الله تعالی په دې زندگی کې کم په دې امانت زندگی کې کی ذمہ داری شدي، د هغه ذمہ داری د انسان صلی الله تعالی پښتنه کوي. کله هغه امانت انسان په ښه طریقه سره سنبالېدل کړي او هغه امانت په ښه طریقه باندې انسان استعمال کړي ولو، بیا خو انسان ته انعام ورکي، بیا خو انسان ته نعمت ورکي، بیا خو انسان ته عزت او خوشحالي الله تعالی ورکي. لیکن کدی امانت کې د انسان سره خیانت شوی وو او د دې امانت استعمال انسان په غلطه طریقه باندې کړی وو، په دې امانت کې چې الله تعالی د کوم اعمالو سه انسان منع کړی ولو، او خدا نه خواسته انسان سه هغه اعمال په دې امانت کې سوي وو، بیا هغه انسان ته الله تعالی سزا ورکوي، او هغه انسان ته الله تعالی د دې بدترین بدله ورکوي، او هغه انسان الله تعالی په خپل قیدخانه جهنم کې اچي. بیا باغ انسان د الله تعالی د قیدخانه قیدی جوړیږي او د خپل تجاوز په حد باندې به خپل سزا کاټي. لکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی چې کله زندگی ختم سی او انسان آخرت له د الله تعالی حضور ته ورسی، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن 4 اشیاء. یو انسان د الله تعالی د حضور سره قدم نسی پورته کولای چې درسو پورې د الله تعالی په حضور کې د سلورو پښتنو جواب نه یور کړي، او چې کله د دې سلورو پښتنو جواب التفیش کې د هغه سورسته بیا د اجازه ته چوزه او الته د هغه سورستم لار الله تعالی ورشي. کچیر هغه پښتنو کې د فیلس بیا خو اصحاب المشأمه د چفه طرف ته الله تعالی استي، او کچیره هغه پښتنو کې د کامیاب رااله بیا خو اصحاب المیمنه دی الله تعالی راسته طرف ته استي. د ټولو سه اولنې پښتنه الله تعالی د دې ټول زندګي کوي. ورته عن عمر فيما افناه، سړی ما خو ته زندگی درکلا او دا زندگی زما امانت ولا، او دې کتابانه نوجوانی رااله، په دې کې پرتا پوخ عمر رااله، پرتی کې پرتا بډاواله زمانہ رااله، او په دې کې پرتا باندې ډېر دورونه تیر سو. دغه زندگی او دغه عمر دې په کم شکل باندې تیر کړ. او دویمه پښتنه دستي الله تعالی ځنې کوي چې سړی په دې زندگی کې ماته د باندې یو د بهار او د ځوانۍ زمانہ راوستله، چې په هغه زمانه کې ستا سره قوت او په هغه زمانه کې ستا سره طاقت او هغه زمانه کې ستا جذبات ډېر مضبوطو، په هغه زمانه کې ستا د بدن قوتونه ډېر مضبوطو، هغه د ځوانۍ په زمانه کې چې تا هر څه کولای سو هغه ځواني دي څنګه تیر کړه. او درېمه پښتنه دا ځین کې چې سړی ماته ته تجارت او مال مخته شو او تا ځان له مال راجمع کې، تجارت دی راجمع کې، ګټه دی وکړه او دولت دی راجمع کې، هغه دي څنګه وګټي او څنګه دی خرڅ کې. او سلرم نمبر چې ما خو په دې زندگی کې ته په شکو پوکړې وې، په بدو می پوکړې وې، ما ته په ګناه باندې اگا کړې وې، ما ته په ناروا باندې اگا کړې وې، ما ستا مخته نیک اعمالم یې شو، ستا مخته می بد اعمالم یې شو،
او دې زندگی کې د نیکو متعلق تاسمره عمل وکړي او د بدو تاسمره پرهیز وکړي چې درسو پورې د دې سلورو خبرو جواب الته پیش نکي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله تعالی د حضور سره یو قدم الته بیا سړی نسی پورته کولای. نو ځکه کومه زندگی چې الله تعالی انسان ته ورکړي نو هغه زندگی دا د الله تعالی امانت ده او دې امانت کې الله تعالی د دې په عاقبت او په آخر کې د انسان نه پوښتنه کوي. خو دې امانت زندگی کې الله تعالی انسان ته ډیره ازادي مور کړې ده چې سړی زندگی زما ده او ستا سره څو ورځې امانت ده، لیکن دې امانت کې ته ډیر آزاد د زندگی کوي سي پدې کې ته خوراک کوا، پدې کې ته چشل کوا، پدې کې ته تجارت کوا، پدې کې ته ګټه کوا، پدې کې ته خوب کوا، پدې کې ته آرام کوا، پدې کې ته ضرورت پر کوا، پدې کې ته جایز شهوات پر کوا. نو هغه زندگی کې الله تعالی انسان ته ډیر ازادي ورکړي، لیکن د ازادۍ سره سره یو پابندیم الله تعالی پر انسان باندې شي. هغه پابندی څه ده؟ الله تعالی ورته وذرو ظاهر الاسم وباطنا. سړی په زندگی کې به ګناه ته نور نزدیک شي، ظاهری ګناه بنکه، باطنی ګناه بنکه، ښکارا ګناه بنکه، پټه ګناه بنکه، د الله تعالی نافرمانی بنکه چې الله تعالی په کوم عمل ناراضه کیږي د الله تعالی د ناراضګۍ عمل بنکه. یو طرف ته په زندگی کې ډیره ازادي ده او د هغې سره سره الله تعالی یوه پابندي یې ده، بس ګناه بنکه. ګناه څه ته ویل کیږي؟ د الله تعالی د حکم مخالفت، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مبارکې طریقې مخالفت او په دین کې د خپل خواهشاتو مطابق ترتیبونه جوړول، خپل فکرونه جوړول، خپل سوچونه جوړول، دې ته ویل کیږي ګناه. اوس هغه مخالفت د الله تعالی د حکم یا د پیغمبر علیه السلام د طریقې کې سړی په ظاهري اندامو باندې کوي، په لاس باندې ظلم کوي، په سترګه باندې غلط نظرونه کوي، په ژبه باندې غلطي وینا کوي او په پښو باندې غلط مزلونه کوي او په خپل اندامو باندې د خلکو سره تجاوزات کوي، دې ته ویل کېږي ظاهري ګناه. او دا رقم الله ورته وذرو ظاهر الاسم وباطنه، ظاهري ګناه به هم پرېږدي او باطني به هم پرېږدي. په زړه کې د مسلمان سره بغض کول، په زړه کې د مسلمان سره عناد کول او په زړه کې د مسلمان د بدخواهۍ فکرونه کول او په زړه کې دا دسیسې جوړول چې د مسلمان سره نفرت کول او د مسلمان سره ځان لري کول، دا باطنی ګناهونه دي، دا به هم پرېږدي. نو الله تعالی په زندگی کې پر انسان باندې دغه یو پابندي یې ده چې زندگی زما ده، ما درکړې امانت ده او څو ورځې ستا سره ده او دوباره د دې امانت برته راخیستل کوم. خو په دې امانت زندگی کې تا ته ازادي ده چې هر څه کوې هغه کوه، لیکن زما د طرفه یوه پابندي ده، د هغې به ډېر خیال ساتې. هغه پابندي دا ده چې زندگی کې به د ګناو د نافرمانۍ څخه ځان ګورې او د دې پابندۍ اخره نتیجه هم الله ورښیي. وذرو ظاهر الاسم وباطنه، ظاهري ګناه به پرېږدي، باطني ګناه به پرېږدي. ان الذين يكسبون الاسم، چې کوم خلک ګناهونه کوي ظاهرا و باطنا، نو سيجزون ما كانوا يقترفون، د دې جزا به ډېر ژر وویني، د دې بدله به ډېر وویني، د دې بده نتیجه به ډېر ژر وویني او د دې په بدل کې د الله قیدخانه به ډېر ژر وویني. ځکه الله تعالی وایي نور هر څه کوه خو لیکن د ګناه څخه به ځان راګرځئ او د ګناه سزا الله تعالی انسان ته ورکوي. لیکن ډیر ځله د ګناه د سزا ځای هغه الله تعالی جهنم ټاکلی دی، لیکن کله کله د ګناه د بعضې سزاګان الله تعالی په دنیا کې پر یو قوم باندې ږدي، پر یو قبیله باندې ږدي، په دې نیت باندې چې دوی د هغه بدعملۍ سره وګرځي. الله تعالی قرآن کریم کې ورته وایي ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون عذاب الاکبر. عذاب اکبر هغه لوی عذاب دی د ګناه په بدله کې الله انسان ته په جهنم کې ورکوي، لیکن الله تعالی وایي د دې عذاب اکبر څخه مخکې یو کوچنی سزا په دنیا کې ورکم د څه دپاره لعلهم یرجعون، چې په کومه ګناه اخته دی د ده سر لږ صد له راسي
او د دماغ چې په کومو جذباتو کې محو دی او په کومو شهواتو کې دی مستغرق دی چې د سړي په دې سر لړ ځان لړ سر خلاصي چې زه څه کوم او په دې نیت لعلهم یرجعون. الله وایي چې کله په ځان باندې سر خلاصي نو زما امید دی چې دا بنده به د ګناه صبر ته راوګرځي. نو الله تعالی په دنیا کې هم سړي ته د ګناه سزا ورکوي. علامه ابن قیم په خپل کتاب کې الداء والدواء ډېر بهترین کتاب لیکلی دی. هغې دا لیکلی دی چې دنیا کې الله تعالی د ګناه سزا سړي ته څنګه ورکوي. د ټولو څه مخکینی سزا په دنیا کې الله تعالی انسان ته دا ورکوي چې انسان د طاعت او د عبادت ته څه بې نصیبه کړي. د سړي زړه عبادت ته نور غواړي، د سړي زړه مسجد ته نور غواړي، د سړي زړه تلاوت ته نور غواړي، د سړي زړه د وعظ مجلس ته نور غواړي. دا پر انسان باندې د ګناه اثر او د دې نیکو عباداتو د نیکو اعمالو د نیکو طاعاتو څخه چې انسان محروم کوي د هغې بنیادي وجه دی چې د انسان په زندگی کې ګناه راغلی او د هغې سزا د دې سره سره چې کله دی د شریعت په احکامو باندې عمل کوي، د شریعت په احکامو باندې عمل کول دا پر ده باندې بوج او تکلیف وي. نن تاسو زموږ معاشره ته ګورئ، یو سړی چې سهار ولاړ سي د دې کوره څه د بازار لورس که ځوان دی که بوډا دی که کشر دی که مشر دی، په بازار کې بیا د ته محفل برابري د ګپو، په بازار کې د ده مصروفیاتي، په بازار کې د ده شغلي او بیا در غرمي پورې په دې ورځ باندې دی پوه نسي او یاره ورځ څنګه تېره سو، ورځې اوس ډېرې کمې دي، ورځې ډېرې کوچنۍ دي، په پوه نه سوم چې وره لمبر ته راورسېدم. حالانکه په بازار کې څه دي؟ په ټولو ځایو کې مبغوض ځای پیغمبر علیه السلام الله ته بازارونه دي. د کومو ځایو څخه چې د الله تعالی ډېر بغض کېږي، د الله تعالی ډېر نفرت ځینې کېږي، هغه بازارونه وي. هغې د نفرت په ځای کې دی وخت په ګنټو ګنټو تېروي، په هغې باندې پوهېږي نه غریب چې څنګه تېره سوه. لیکن دغه بوډا دی، دغه ځوان دی، تېراوله په دې سب کې کښېنه چې کله امام په هر مسجد کې 2 منټه پر دې لمانځه باندې ولګېږي، بیا پر بوډا باندې اور بل دی. یو نظر یې پر ګړی دی، یو نظر یې د مسجد پر ګړی دی، یو نظر یې د امام پر دروازه دی، یو نظر یې د امام پر حجره دی چې کله به راوځي او کله به لمانځه له راځي او کله به درېږي. حالانکې دې وخت کې پر دې غریب باندې 2 منټه تېر سوي دي او هغه 2 منټه الله تعالی دته د لمانځه په انتظار کې په عبادت کې ورشماري او هغه عبادت کې کښېنستل دی داسې بولي لکه سړی چې پر سکروټه باندې ناست دی. هغه عبادت کې کښېنستل دی داسې بولي لکه سړی چې پر یو سخترین بد حالت کې او په دې وخت کې دی سخت نا آرامه دی او په دې وخت کې بیا دی سخت نا قراره دی. نو په دې وجه باندې هغې حالانکې مسجد دی، الله تعالی ته په دې ټولو ځایو کې محبوب ترین محلات مساجد دي چې کم ځای د بغض په هغې کې دی په ګنټو باندې نه ستړی کېدی، چې کم ځای الله تعالی ته د حب او د محبوبیت دی په هغې کې په 2 منټه باندې د ده ساه تنګېږي. د هغې وجه څه ده؟ ځکه د هغې غریب زندگی د ګناه څخه ډکه ده او دا د ګناه اثر دی چې الله تعالی انسان ته په عبادت کې د عبادت تنګي ورکړي او عبادت پر سړي باندې بوج جوړی شي. زموږ او ستاسو معاشره ده چې کله د دې مسجد څخه د انسانان وباسئ، زه صرف د دې مسجد خبره نه کوم، په هره محله کې دغه ماحول دی. بیا چې کله د ګپو ځای دی او مجلس دی او په هغې کې څه دي؟ یا غیبتونه دي، یا په هغې کې څه دي؟ د خلکو نقل کول، یا د خلکو باندې بهتان ویل، یا د خلکو د درواغو د رښتیاو ډکې حالات او قصې را نقل کول. نو بیا هغه د دوستانو په محفل کې دی په ګنټو باندې نه ستړی کېږي. لیکن دلته 2 رکعته لمونځ کول دا څه دي؟ دا د الله تعالی سره مجلس کول دي. که یو سړی قسم وخي چې زما په خدای قسم زه به اوس د خپل رب سره خبرې کوم او پر دې ځای رالی لمونځ یې وکړي، د قسم نه ورباندې اوړي، ځکه دا لمونځ د الله تعالی سره خبرې دي. یو سړی د مسجد د لمانځه څه واتی د باندې قسم وخوړی چې زما په خدای قسم ما اوس د خپل رب سره خبرې وکړي، نو دا قسم نه ورباندې اوړي، ځکه دا لمونځ د الله سره خبرې دي. حدیث شریف کې راځي چې کله بنده وایي الله بنده ته ولاړي، ځکه الساجد یسجد علی قدمی الرحمن، بنده چې سجده لګي د الله تعالی پر پښو باندې لګي او دی چې د رکوع شکل جوړوي د ده به تصور دی چې الله تعالی ما ته ولاړ دی، زه الله ته تکښته پورته کېږم او زما پر دې نامه باندې لاس د الله ته نیولی دی
او ما پر دې زګره باندې لاس الله ته نیولی دي او زه عاجزي الله ته کوم او زه دغه رقم دا سجدې په شکل د خپل تندی د الله تعالی پر قدمو باندې لګوم. ځکه چې کله بنده وایي الحمدلله رب العالمین، الله تعالی دستی په جواب کې ورته دا د دې دوه خبرې دي سره. الله تعالی ورته حمدنی عبدی، زما بنده خو زما حمد ووایي. چې کله بنده وایي الرحمن الرحیم، الله تعالی ورته اثنا علی عبدی، بنده زما دې څومره لوی صفت وکړي چې ته رحمان هم یې رحیم هم یې. چې کله بنده وایي مالک یوم الدین، الله تعالی ورته مجدنی رب عبدی، زما بنده زما څومره لوی قدرت او بزرګي بیان کړه چې زه د قیامت د میدان شهنشاه او مالک وبللم. مرسوي وای هاذا بیني و بین عبدی، بنده زما او ستا مابین کې بس دومره خبره ده. مرورته ولی عبدی ما سأل، چې پر ما دې دا عقیده ده چې زه د ټول عالم رب یم، چې پر ما دې دا عقیده ده چې زه رحمان یم زه رحیم یم، چې پر ما دې دا عقیده ده چې زه د قیامت د ورځې مالک او شهنشاه یم. ورته ولی عبدی ما سأل، بنده یو څه نو اوس راسه وغواړه. نو بنده دستي ورته ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا الله عبادت مې ستا دپاره دی او مدد هم ستا څخه غواړم. بره بنده خپلو غوښتنو ته وجوړېږي اهدنا الصراط المستقیم، یا الله ما ته په زندګي کې سیده لار راوښی. صراط الذین انعمت علیهم، د هغې خلکو لار راوښی چې کوم خلکو باندې تا نعمتونه کړي دي. د انبیاو لار راوښی، د صدیقینو لار راوښی، د صالحینو لار راوښی، د شهداو لار راوښی. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، مغضوب علیهم یهود دي او ضالین نصارا دي، یا الله د یهودو د نصاراو د اعمالو سمې وساته. نو ما درته ویل په مسجد کې چې کله دی پر لمانځه باندې ولاړ دی، بیا د ده د الله تعالی سره خبرې دي، بیا د ده د الله تعالی سره کلام دی. یوه خبره دی کوي، یوه الله ورته کوي، او د مسجد په کلام کې د ده نفس تنګېږي. د الله په مجلس او په کلام کې د ده نفس تنګېږي او دی نفس تنګی کېږي. لیکن که د مسجد ته څه د باندې بیا په ګینټو د عامو انسانانو سره مجلسونه او د ګناه مجلسونه د غیبتو مجلسونه د بهتانو مجلسونه بیا پر د باندې یوه ذره بوج نه راوړي. نو په طاعت کې انسان ته تکلیف دی، او د شریعت په احکامو کې انسان ته تکلیف دی، او په شریعت باندې عمل کول سړي ته زور غواړي، او د قرآن کریم تلاوت سړي ته زور غواړي، او د الله تعالی سره ملاقات کول، د الله سره خبرې کول، د الله سره راز و نیاز کول، دا زور ورته غواړي. نو علامه ابن قیم لیکلی دي چې دا اوله د ګناه سزا ده چې الله تعالی بنده ته په دنیا کې ورکوي، او دویمه سزا هغې دا لیکلې ده چې د کم سړي سره دنیا کې ګناه، نو الله تعالی د ګناه سزا په دنیا کې دا ورکوي چې د زندگی سے چین او سکون او اطمینان ختم کی. بهترین خوراکه به او بهترین کاروبار به او پیسې به ګټي، نعمتونه ورته پراته، کور به پر مزاج باندې برابر، سوارلی به د خپلې رضا مطابق او د خپلې خوښې او د غوښتنې مطابق به. لیکن د هغې غریب زندگی ته چې وګورې، نه په ورځ کې چین سته، سکون سته، آرام سته، ټوله ورځ په پریشانی کې، او د شپې چې ورسره په حالاتو باندې خبر سي، هغه ټوله شپه پر یو طرف او بل طرف باندې اوړي، هغې له خوب نه ورسي. د دې معلومات تاسو ته نه کېږي، د دې معلومات تاسو زما څه پوښتنه وکړي چې د ورځې یو سړی او دوه خلک دا رقم پوښتنه کوي، مولوي صاحب دومره ښه زندګي د الله تعالی هر څه راکړي دي، لیکن دا زړه مې 24 ساعته خفه دی، دا زړه مې پریشانه دی، او دا زړه مې خوشحالي نه کوي، او نه مې د ورځې په زندگی کې سکون سته، نه مې د شپې په زندگی کې سکون سته. نو الله تعالی چې د چا د زندگی سه سکون او اطمینان ختموي، دا د هغې سزا چې سړي په زندگی کې ګناه نه پرېږدي. نو ځکه زموږ بزرګان وایي د هغې دپاره بهترین نه وظیفه هغه دا ده چې دې سړي ته به دا وایي سړی که دې په زندگی کې سکون او اطمینان نسته، نو د ورځې به اولنۍ دی ډېر ځله دا پوښتنه کوي مولوي صاحب یو وظیفه راوښی، مولوي صاحب یو آیات راوښی چې دا زړه مې لږ خلاص. نو علماو لیکلي دي د ټولو څه بهترین وظیفه دا ده چې ته به دا ورته وایې چې د ورځې 100 واره استغفار ووایې، او په زړه کې دا اراده وکړه چې زه به د زندګۍ د ګناهونو څه توبه کاږم. در دې بهترین وظیفه نسته، ځکه پر ده چې کم عمل راغلی دی د ګناه په وجه راغلی دی،
پر دې چې کم حالت راغلی دی د ګناه په خاطر باندې راغلی دی او د ګناه علاج په استغفار باندې دی چې پر ژبه باندې به استغفار جاری ساتي او په زړه کې به دا اراده کوي چې کومه ګناه راسه کېږي یا الله هغه ګناه به نه کوم. بیا به د هغې سړي زندگی پریشانی په خوشحالي بدلیږي، د هغې هغه بې سکوني او بې اطمیناني به الله تعالی په سکون او اطمینان وربدله کړي. نو علامه ابن قیم دویمه سزا د ګناه دا لیکلې ده چې بیا په دنیا کې الله تعالی انسان ته سکون او چین چې هغه د ټولې زندګۍ د نعمتو بهترین نعمتونه دي هغې الله تعالی ځینې پورته کړي. او دریمه سزا یې دا لیکلې ده چې ډېر ځله بیا الله تعالی د هغې دعا نه قبلوي، چې سړی په زندګي کې ګناه کوي نو د هغې دعا نه قبلیږي. الله تعالی د هغې دعا ته غوږ نه نیسي، الله تعالی د هغې د دعا خیال نه ساتي، الله تعالی د هغې پر غوښتنه باندې خپل نظام ته حرکت نه ورکوي چې د هغې غوښتنه ورپوره کړي. لکه دا خبره چې کله یو چا باندې پریشانی مولوي صاحب په دا پریشانی کې اخته یم او دومره دعاګانې کوم او سهار و ماښام خدای ته ژړاوې کوم لیکن الله تعالی زما دعا نه اوري. حالانکه دا خو د الله فیصله ده او دا موکده فیصله ده او چې سړی د عربي سره ولد عربي کې دی کې ډېر تاکیدات او ټینګواله دی. ان ربي لسمیع الدعاء، الله تعالی د بنده دعا ضرور به ضرور اوري، الله تعالی د بنده دعا خامخا اوري. لیکن د شکوی او شکایتونه دا دی مولوی صاحب الله تعالی زما دعا نه اوري. ګوره یو د دعا اوریدل دی، یو د خبرې اوریدل دي، یو د خبرې منل دي، د دې دوه فرق دی. پلار چې کله د بچی سره په معاشره کې ناراض رسی نو ډیر ځله بچی د یو شي خواهش کوي، پلار غوږ پر نیولی ای اوري لیکن هغه خبره مخ شاته کوي، هغه ناراضګي په دماغ کې پرته وي، د هغه بچی هغه فرمایش پر کولو ته تیار نه وي. خاوین چې کله د زنانې سره ناراضه وي نو زنانه ډیر ځله خپل فرمایشونه ورته کوي، خاوند د هغه زنانې خبره اوري غوږ پر نیولی لیکن چې راوتلي داسې کوي که ان لم یکن شیء مذکوره، لکه ما چې هیڅ نه اورېدل. یو دوست چې د بل دوست سره ناراضه سي نو هغه دوست یې غوښتنه ځین کوي، ظاهرا خو دی اوري لیکن د هغې پوره کولو د هغې په سر ته رسولو خیال بیا نه ساتي، هغې مخ وشاته کوي. بس بعینه دغه رقم چې الله تعالی د کم بنده سره ناراضه سي، ته خو به ژړا کوي، ته خو به دعا کوي، ته خو به غوښتنې کوي او ته خو به الله تعالی ته فرمایشونه پیښې. الله تعالی دا ټولې اوري، الله تعالی اورېدونکی ذات دی. ما درته ویل د الله فیصله دا ده ان ربي لسمیع الدعاء، زما رب هر څه اوري. لیکن چې د کم بنده په زندگی کې ګناه ده د هغې څه په باطن کې الله تعالی ناراضه دی او چې کله ناراضه دی بیا د هغې هغه د دعا قبولیت، هغه د هغې د فرمایش پوره کول، هغه د هغې غوښتنه سر ته رسول، د هغې بیا الله تعالی هغې طرف ته یوه ذره توجه نه لري. نو د دعا نه قبولیت دام د انسان د ګناهونو بد اثرات دي. علامه ابن قیم لیکلی دي چې د سړي په زندگی کې ګناه سي د هغې بد اثرات دغه هم دي. او یو بد اثر یې دا لیکلی دی چې د انسان په حالاتو کې ورځ په ورځ بدلون راځي. ډېر ځله الله تعالی د عزت زندگی ورکړي لیکن دی غریب په ځان نه پوهېږي، نافرمانۍ کوي، هغه عزت یې الله تعالی ورځ په ورځ په ذلت باندې بدلوي. ډېر ځله الله تعالی د مال او دولت زندگی ورکړي، دی په ځان نه پوهېږي، نافرماني کوي، ورځ په ورځ په مسکنت ته راځي، ورځ په ورځ غربت ته راځي، ورځ په ورځ د قرضونو در بوج لاندې کېږي، ورځ په ورځ د مشکلاتو د تکلیفونو در بوج لاندې کېږي. الله تعالی د اتفاق زندگی ورکړي، ورځ په ورځ په کور کې بې اتفاقي راځي، ورور د ورور په ژبه نه پوهېږي، خاوند د زنانې په ژبه نه پوهېږي، زوی د پلار په ژبه نه پوهېږي. نو چې کمې ښې ورځې د په نصیبي، کمې د عزت ورځې د په نصیبي او کمې د ښېګړې اوقات د په نصیبي، په هغې اوقاتو کې الله تعالی زیوال راولي. عزت قرار په ذلت باندې بدلیږي، مال و دولت قرار په مسکنت باندې بدلیږي، اتفاق په بی اتفاقی باندې بدلیږي او خوشحالی په پریشانی باندې بدلیږي. د هغې وجه سي، د هغې وجه دای د دې علت ته فام نه او علت د هغې دای چې د زندگی کې ګناه را روانه ده.
او دا د زندګۍ د ګناه د بدو اثراتو علامه بلل کیږي. ډېر ځله دی په ګناه باندې مخته دی، کاروبار یې هم ترقي کوي او د کله کله بیا داسې اوسي هغې غریب بیا په ځان نه پوهېږي دی چې وایي د پر الله ګرانې ملنګ کې الله تعالی استدراج جوړ کړي، په درجه درجه په ګناه کې نور ټینګوي. او چې کله الله تعالی د انسان ته ډیر په غضب کې او انسان الله تعالی ته ډیر مبغوض سي، نو هغې بیا ګناه کوي، الله تعالی ښه حال هم ورځ په ورځ ورډېروي، ګناه کوي، الله تعالی هغه حالات ورځ په ورځ ورډېروي، په دې خاطر چې هغې په دې خپله ګناه کې نور په غفلت کې سي، نور په غفلت کې سي. د دې غفلت په خاطر الله د توبې توفیق هم برنه ورکوي. نو علامه ابن قیم لیکلی دي چې انسان چې کله په ګناه کې راسي نو د هغې اثر په دنیا کې یو دا دی چې د انسان په طاعات او عباداتو کې ډېر مشکلات دي، او دویم اثر یې دا دی د انسان د زندګۍ سچین او سکون او اطمینان ختم سي، او دریم اثر یې دا دی چې الله تعالی د انسان د دعاګانو د قبولیت خیال پروا نه کوي، او څلورم اثر یې دا دی چې د انسان د نعمتو زوال را روان سي. اوس د دې اثراتو د بدو د وتلو دپاره علماو یوه لاره لیکلې ده، هغه لارې دا ده چې انسان به زندګي کې توبه کړي. توبو الی الله توبة نصوحا، نصوحه توبه، صفا توبه، خالصه توبه. او خالصه توبه دا نه ده چې ته به بس خالي په ژبه باندې دا وایې چې استغفر الله استغفر الله. زه کله دغه شاعر شعر وایم، زه وایم هغه شاعر وایي سبحه در کف تسبیح خو دې په لاس کې دي، توبه بر لب او پر ژبه دی استغفر الله دی، او دل فرص شوق ګناه، زړه دی د ګناه د شوق اوس هم ډک دی چې ته وده نن د جمعې ورځ د نن به بیا سمیلي و تماشې وکړه. این معصیت را خندمې آیت بر استغفار ما، هغه ګناه هغه زما ستا پر دې توبه باندې خاندي چې دی پاگل ته ګوره، دی لیوني ته ګوره. په مسجد کې ناست دی سوچې څه دی او د باندې برته کوي څه. نو توبه صرف د ژبې سره کار نه لري چې ته په ژبه په مسجد کې ناست دی استغفر الله استغفر الله. د توبې دپاره اولنی شرط علماو دا لیکلی دی چې په کومه ګناه باندې اخته یې هغه ګناه به ځای پر ځای پرېږدې. بس په دې مسجد کې ناست دی د توبې فکر در سره پیدا سو، اول عمل به دا کوي چې د توبې د فکر په وخت کې به اوس لا د الله سره فیصله کوي چې الله زه چې په دې ګناه اخته یم دا ګناه زما څه نوره پاته سو، او چې څومره تیره درڅه سوې ده پر هغې به الله تعالی ته پښیماني کوي چې الله ډېر پښیمان وم، ډېر ناپوه وم، ډېر ناخبره وم، ډېر جاهل وم، په ډېر ناخبرتیا کې راسه اوسم. او دریم دا دی د اوس پر دې ځای به د الله سره د عزم و قصد کوي چې الله زندگی چې مې څومره پاته زما ستا سره وعده د دې ګناه ته به بیا نور نږدې کېږم. نو توبه کې دا درې خبرې درې سره ضروري دي چې په کومه ګناه سړی اخته دی هغه ګناه ځای پر ځای پرېښول، او چې څومره په تېره زمانه کې ځین سوې د پر هغې باندې د الله تعالی ته ځان شرمنده بلل، پښیماني کول، او چې را روانه څومره زندگی سړی ته ګوري الله تعالی په قسمت کې لیکلی په هغې کې د الله سره عزم او قصد او اراده کول چې آینده به بیا داسې نه کوم. که چیرې ستا او د الله په مابین کې مسله یي او تا د الله تعالی حقوق ضایع کړي دي، لمنځونه دې نه دي کړي، روژې دې نه دي کړي، زنا دې نعوذ بالله کړې ده، ګناه دې کړې ده، نو بیا خو بس په دې درې عمله باندې خبره صاف ده. الله وای بنده چې ته صلح ته راجې زما د طرفه هم ستا سره صلح ده. بس لیکن که چیرې مسله د دو د بندگانو متعلق او تا د بل حق ضایع کړی او د مسلمان حق دی خوړلی، د هغې سره څلرم شرط هم ورسره دی چې هغه څلرم نه کې پر ځای توبه نسي کېدلی. څلرم دا دی چې د کم چا حق دی ضایع کړی دی یا به ورځې په هغې باندې بې معافیې یا به هغې ته خپل حق رسوي چې در څو پورې دی هغه د مسلمان حق ورسولی نه دی یا دی په مسلمان باندې معاف کړی نه دی، هم په دې توبه باندې سړی نه معافیږي. په دې توبه هغه خبرې معافیږي چې تا د الله نافرماني کړي. لیکن د بندگانو د حقوقو مسله د دې څلرم شرط هم غواړي، او زه دا وایم چې د توبې خبره یو پنځم شرط هم غواړي
چې هغه پنځم شرط نه پکښې هم توبه نشي کېدلی. هغه پنځم شرط دا دی چې کومه ګناه ته پرېږدې هغې ګناه به په دې د بدنامۍ په وجه باندې به نه پرېږدې چې په دې ګناه کې زه بدنامه کېږم، بلکې د ګناه پرېښول به صرف د الله تعالی د بیرې څه کوي چې زما رب زما څه ناراضه دی، زما رب سبا د ګناه پوښتنه زما څه کوي او زما رب سبا د دې ګناه په خاطر باندې ما ملامتوي، نو د دې ګناه پرېښول به صرف او صرف د الله تعالی د خوف او د بیرې په خاطر کوي. په دې خاطر به نه کوي چې زه په دې ګناه کې بدنامه کېږم نو زه کې نه کوم، په دې خاطر به نه کوي چې د دې ګناه موقع ماته نه میلاویږي نو زه کې نه کوم. ډېر ځله خدا دې ټول عالم اسلام زینو ساتي او د سړي د زنا عادت دی او په دې ګناه باندې مبتلا دی، لیکن هغه ځای د زنا ته ځکه نه ورځي په دې بیره چې زه صوفي سړی یم، حاجي سړی یم، مشر سړی یم، د پلانکي زوی یم، پلانکی مې نوم دی، که دا عمل وکم یا دلته ما خلک وویني زما بدنامي ده، نو په دې خاطر دی نه ورځي. یا دی د زنا او د ګناه کولو په تلاش کې خو دی، لیکن چونکې دته محل نه میسر کېږي، دته موقع نه برابرېږي، نو دی د موقع او د محل په خاطر باندې د دې ګناه سره ګرځېدلی دی او په دې وجه باندې ګناه نه کوي، دې ته توبه نه ویل کېږي. او ډېر ځله یو سړی ګناه په دې خاطر نه کوي چې په دې کې زما د صحت خرابې ده. یو سړی دی په نشه باندې اخته دی او چې ډېره زمانه یې وکړله اخر هغه نشه په دې وجه باندې پرېږدي و یاره زه نور ناجوړه کېږم، دا نشه زما صحت را خرابوي. نو بیا خو الله تعالی نه د تیر نشې څخه خلاصوي، د هغې ګناه سزا به هم الله تعالی ورکوي او دا و چې نشه پرېښولو پر دې هم 1000 ثواب نه ورکوي. ځکه ده خو په دې نیت باندې پرېښی دی چې نوره دا خبره زما صحت را خرابوي، ده سره د صحت غم ورسره دی، د الله تعالی خوف و بیره خو نه ده. او ډېر ځله ګناه د دې وجه په وجه باندې د انسان صفات سي چې پر دې باندې زما ډېر لوی نقصان دی، پر دې باندې زما ډېر لوی مال او دولت خرڅېږي او په دې کې زه ډېر نقصاني کېږم. یو سړی د خمار په مرض باندې اخته دی، هغې پر خمار باندې پیسې بایلولې او خمار په دې وجه باندې پرېږدي چې یاره د دې نورې سرمایې څه ورباندې خلاصېږم. نو په دې وخت کې نه پر تیر خمار باندې الله تعالی معافي ورته کوي او نه د دې خمار پر پرېښولو باندې الله تعالی ورته ته ثواب ورکوي او نه دا توبه بلل کېږي، نه په دې خاطر دی د ګناه څخه خلاصېږي. نو په ګناه کې 15 شرط سو په توبه کې. اولنی شرط ګناه به ځای پر ځای پرېږدي او دویم شرط په ګناه کې دا دی چې پر تیره ګناه به پښیماني کوي او دریم شرط د الله سره به فیصله کوي چې پر روانه کې بیا نه کوم او که چیرې دا ګناه د بندګانو د حقوقو د ضایع کېدلو په شکل بیا به د بنده حق ورسوي. او پنځم شرط دا دی صرف د الله د بیرې به پرېږدي، د ځان د بدنامۍ په خاطر به نه پرېږدي، د موقع او د محل د نه پیدا کېدلو په خاطر به نه پرېږدي او د خپل صحت د خرابېدو په خاطر به نه پرېږدي او دغه رقم د خپل مال د ضایع کېدو په خاطر به نه پرېږدي، بلکې د دې ګناه پرېښول به صرف او صرف ستا سره د الله تعالی د بیرې سي، د الله تعالی د ناراضګۍ او د الله تعالی د خوف او د بیرې په خاطر به ته د ګناه څخه ځان اګرځې. بیا خو نو هغه توبه ده چې د هغې په خاطر باندې چې څومره ګناه سوې د الله تعالی دا ټوله بخشي. لیکن د دې سره یو دوی خبرې نورې ضروري دي. د توبې کښلو څخه وروسته چې کوم نوجوان د توبې اراده لري د هغې د کښلو څخه وروسته یو شرط دا پکښې دی چې د کومو دوستانو په محفل کې دی په ګناه اخته سوی دی د هغه دوستانو محفل به پرېږدي. بس امام غزالی رحمه الله لیکلی دي و یار بد بدترین از مار بد، بیکاره مرګره بیکاره یار، دا په معاشره او په زندگی کې در بدترین مارم ډیر بدتر او بیکاره دی. چې کم مار زهریله دی، چې کم مار سړی خوري، چې کم مار د سړی زندگی ور تباه کوي، هغه سړی ته دومره نقصان نه رسي لکه بدترین انډیوال، بدترین یار، بدترین دوست. ځکه مار که دی وخوري هغې دې په زهرو باندې وخوري او زهرو باندې چې وولې نو ستا د جان خطره ده، د مرګ خطره ده، هیڅ مسله نه ده.
لیکن انډیوال او دوست داسې حالات ورسي، داسې مجلسو له دې رسي او په داسې محفلو کارو کې دې اخته کوي چې د هغې په خاطر باندې ستا د ایمان خطره ده او د جان خطره دومره خطرناکه نه لکه د ایمان خطره چې څومره خطرناک. یو ځای امام غزالی رحمه الله لیکلی دي و یار بد بدترین الشیطان بد، وایي چې کوم بدترین یار او دوست دی هغې در بدترین شیطان هم دا یار او دوست ډېر بېکاره دی. یعنی شیطان سړي ته دومره تکلیف نور کی لکه دا چې ورکي. په ابتدا کې به زما په زړه کې بدي کې لږ شک رالی، یاره دوست و یار که هر څنګه سي هغې خو خاوند د ایمان دی، نو هغه صاحب ایمان دی، او شیطان خو یو مردود دی، یو ملعون دی. لیکن امام غزالی رحمه الله غوندې عالم دا لیکلی دی چې هغه دوست هغه یار چې بیکاره وي هغه در دې شیطان هم ډېر د انسان دپاره زهریله دی. نو ډېر ځای وروسته بیا لیکلی دی امام غزالی او شیطان چې دی هغې خو ډېر ځله انسان ته ګناه اسانه کوي، شیطان انسان ته ګناه ښایسته کی، شیطان انسان ته ګناه خوږه کی، او شیطان انسان ته په ګناه کې مصلحتونه او حکمتونه پیدا کی. و یاره که زه درواغ وایم خو په دې حکمت باندې وایم، و یاره زه که نن سبا په کاروبار کې رشوت ورکوم اوس د ټولې زندګۍ کاروبار بې رشوته نه کېږي. نو شیطان دغه اسانۍ د حکمتونه د انسان په دماغ کې ورواچي، در دې حده انسان درواغجن هم کې انسان په رشوت خورو کې هم شمار کړي. نو شیطان صرف لار درته اسانه کوي او شیطان لار درته خوږه کوي. نور په دې لاره کې اخته کېدل، په دې لاره کې قدم ایښول او په دې لاره باندې عمل کول دا د انسان خپل عمل دی. لیکن بیکاره دوست خو دې در لاس نسی، او چې در څو پورې په محفل کې په ګناه نه اخته کړی او چې در څو پورې په خپل محفل کې تباه کړی نه در هغه وخت دې پرېږدي نه. نو ځکه امام غزالی وایي چې یار بد بدترین الشیطان بد، بدترین انډیوال دا در شیطان هم ډېر بیکاره دی. نو زه دا وایم د توبې څه وروسته انسان به اولنی عمل دا کوي چې هغه انسان به د هغه محفلونو څه، د هغه دوستانو څه، د هغې ملګرو څه د هغې څه به ځان بیلوي، د هغې څه به تعلق ختموي او د هغې څه به د خپل ځان یې کړوالی کوي چې د کم چا په محفل سړی په دې ګناه کې اخته شوی دی. زه د دې تاسو ته مثال پیښوم. یو بهترینه ملغلره ده، ښایسته ملغلره ده، لیکن چې تاسو د کوڅې ته روزئ دا ملغلره په نالۍ کې پرته ده، په خټو لړلې ده. اوس په نالۍ کې دننه که پر دې باندې 10 لیټره اوبه توکې هغه ملغلره نه صفا کېږي، نوره ګنده کېږي. لیکن که د چیرې د نالۍ سره پورته کله د هغې خټو څخه را جلا کله بیا دا ملغلره په یو ګیلاس اوبه هم صفا کېږي. نو چې در څو پورې هغه محفل د سړي څه نه پاته سوی، چې در څو پورې هغه دوستان د سړي څه نه پاته سوي، چې در څو پورې هغه یاران د سړي څه نه پاته سوي، بیا سړی ممکنه نه ده چې د ګناه څخه ځان خلاص کړي. یو ورځ به سوچ د ګناه در ولویږي چې زه به یې پرېږدم، ځکه مسلمان ته الله تعالی دا سوچ ورکوي، لیکن د هغې دوستانو د محفل په خاطر به برته کې اخته وي. تاسو ګورئ موږ چې ماخستن ویتر کوو، په ویتر کې موږ څه وایو؟ هر ماښام د الله سره وعده کوو، نخلع و نترک من یفجرک. د دې ترجمه څه ده؟ نخلع یا الله موږ ځان جلا کوو، و نترک موږ پرېږدو من هغه څوک یفجرک چې ستا نافرمانه خلک دي. یا الله موږ بیکاره خلکو له نه ورځو، د سبا ورځ موږ د بیکاره خلکو د مجلس څخه ځان ګورو. یا الله په زندګي کې موږ د بیکاره دوستانو سره نه کښېنو، هر ماخستن موږ د الله سره په لمانځه کې وعده کوو. نخلع و نترک من یفجرک. لیکن سهار بیا هغه محفل دی، سهار بیا هغه مجلس دی، سهار بیا هغه میلی دی، سهار بیا هغه تماشې دي. نو په دې شکل بین بیا انسان د ګناه څخه نشي خلاصېدلی. نو یو عمل د توبې سکشلو څه وروسته دا عمل ضروري دی چې انسان به د بیکاره دوستانو د محفله څخه ځان جدا کوي. او دویم دا دی چې د توبې اراده او سوچ چې سړی رالی دی خبرو ته به تاخیر او ځنډ نه ورکوي. ځکه د توبې سوچ چې د انسان په دماغ کې رالی، علماو لیکلي دي دا د الله تعالی د طرفه یو میلمه دی چې الله تعالی ستا په دماغ کې بهترین استازی ستا دماغ له راواستوي. او تاسو زموږ معاشره کې ګورئ چې میلمه کله یو کور له راسي،
په هغې کور کې د دې میلمه قدر وسي نو هغه میلمه بیا راځي بیا راځي بیا راځي دې کور له راځي ځکه دې کور کې د عزت دي. او چې کله میلمه کور ته راسي په هغه کور کې د میلمه بې قدري او بې عزتي وسي هغه میلمه بیا هغه کور له دوباره بیا نه راسي. او چې الله تعالی د توبې سوچ او درله راوستی دا د الله تعالی استازی دی دا د الله تعالی میلمه دی ستا دماغ ته یې راواستوی نو د دې میلمه په دې دماغ په کور کې قدر دا دی چې د دې میلمه په غوښتنه باندې عمل دستي وکړه ځنډ مه ورکوه. او که ته وایې چې ته د سبا به توبه وکړم بل سبا به یې وکړم اوس ځواني ده چې لږ عمر تېر شي څه وکړم د دې میلمه ناقدري دې وکړه او د کوم میلمه چې ناقدري وسي هغه بیا هغه کور له راتګ بندوي بیا هغه کور له هغه راتګ نه کوي. نو په دې خاطر باندې چې دویم چې کله په کم وخت کې د توبې فکر دماغ له یوه ذره راشه وسو دستي به په هغه ساعت کې دا سوچ کوي چې بس اوس توبه کاږه. ځکه کله سړی په ځواني کې ګناه سوي او په بوډاواله کې لا توبه نه کښلې نو بیا خو د دې سړي دپاره دوې توبې پکار دي. یوه توبه به هغه د ځوانۍ د اعمالو څخه کاږي دویمه توبه به د دغه تاخیر او د دې ځنډ دا جلا ګناه ده د دې به د جلا د الله څخه توبه کاږي. یو چې د په ځوانۍ کې کومه ګناه وکړه هغه جلا ناروا وه او دویم چې دا دومره وخت یې وله ورکوي چې در دې اوسه تا توبه نه ده کښلې دغه ځنډ جلا ګناه ده د دې به جلا ګناه کاږي. او امام غزالي رحمه الله لیکلي دي چې بل عمل دریم عمل د توبې څه وروسته به دا کوي چې کم پوره زاړه تعلقات دي هغه زاړه تعلقات به ختموي. چې د کم چا په خاطر ته په ګناه کې اخته سوی د هغې ټلیفون ختمول د هغې میسج ختمول د هغې رابطه د خپله ټلیفونه غورځول بس د هغې سره چې کم د تعلق ذرایع دي هغې به ټوله ختموي بس. او دا کېدی نسي چې ته دا د ځان سره د دې معنا دا چې پر ځان به اعتماد نه کوي چې یاره اوس خو نو ما توبه وکړه دوباره بیا ما څوک په ګناه کې نسي اخته کولی دې ته ویل کېږي خود اعتمادي. امام غزالي رحمه الله وایي د توبې څه وروسته خود اعتمادي به نه کوي چې د کومو ذرایعو په وجه باندې ته په ګناه اخته سوی که د ټي وي په وجه اخته سوی که د ټلیفون په وجه اخته سوی که د یو بیکاره انسان په وجه اخته سوی که د یو بیکارې زنانې په وجه اخته سوی که په هره ذریعه باندې ته په ګناه اخته سوی پر ځان به د اعتماد نه وي چې اوس دوباره زه په ګناه نه اخته کېږم هغه تدبیرونه به ټول ختموي هغه تعلقات به ختموي. او دا ممکنه نه ده چې ته د ځان باندې دونه اعتماد ولرې چې زه به صرف دا جواب د ټلیفون اورم زه به دا پیغام اورم زه به دا ټلیفون استعمالوم زه به دا ټلویزیون او دا ټي وي او دا شی به زه استعمالوم لیکن زه به د ګناه څخه ځان ګورم. دا خود اعتمادي دا این خیال است و محال است و جنون دا د لیونتوب فکر دی دا سړی کولی نشي. یوه ورځ به ته هغه جواب ته هغه پیغام ته جواب نه ووایې یوه ورځ به هغه ټلیفون ته جواب نه ووایې یوه ورځ به هغه بټن ته ګوته نه وروړې لیکن درېیمه ورځ دویمه ورځ څلورمه ورځ دې ضرور برته شیطان په دې اخته کوي. نو هغې حالاتو څه به ځان ګورې او د هغې حالاتو څه به ځان هغه شان به د دماغ څه بلکل ختموي. کله د ګناه په وخت کې د سړي څه سوي کله انسانان دي نوجوانان دي د هغې جذبات دي کله د سړي سره تصویرونه ورسره وي د ګناه د وخت په دې وخت کې ما دا میلې کولې کله سړي د غلطو خلکو سره تصویرونه اخیستي کله د سړي سره بې لباسه تصویرونه ورسره وي او کله د سړي سره هغه زاړه یاداشتونه ورسره وي هغه د ژمي زمانه ده چې د انګېټۍ سر دې پورته کړي دا ټوله پکې واچي ځکه د دې په خاطر باندې تا ته هغه زړې خبرې په یاد راځي هغه زړې خبرې برته ستا د ګناه د واقع کېدو ذریعه ګرځي. علماو دا لیکلي دي یو سړی په شرابو باندې عادي دی چې په کومو ګیلاسونو کې د شراب څښل نو هغه سړي د شرابو څخه توبه وکړله اوس د ده دپاره جایز نه دی چې هغه ګیلاسونه بیا استعمال کړي که څه په دې کې دی اوبه څښي ځکه د دې ګیلاس په لیدلو د دې ګیلاس د اوبو څښلو په خاطر دته هغه د شرابو نشه هغه د شرابو عادت هغه د شرابو زمانه برته په دماغ کې ورځي. نو د دې سره دا خبره ډیره ضروری ده چې هغه زاړه تعلقات
چې د کومو ذرایعو په خاطر باندې سړی په رښتیا باندې توبه کوي هغه به ټولو ختموي. او د زړو محفلو بجای به څلورم آخري خبره امام غزالی لیکلې ده، هغه دا ده چې بس چې بدن په ګناه کې څومره پرورش کړی دی، بدن په ګناه کې څومره خوند اخیستی دی، او بدن په ګناه کې څومره مزه کړې ده، هغه خوند، هغه مزه، هغه پرورش هغې به اوس پر عبادت باندې راګرځي. چې څومره دې د سروز محفلونه اورېدلي دي، چې څومره دې د ګناه مجلسونه کړي دي، چې څومره دې ناروا کړي دي، هغه مجلسو په بدله کې به اوس د علماو په مجلس کې کښېني، د علماو په محفل کې به کښېني، د وعظ په مجلس کې به کښېني، د هغې بجای د قرآن په تلاوت کې به صرفوي. ځکه دا قانون دی، ان الحسنات یذهبن السیئات. د سړي څه چې کله ګناه وسي د هغې څه وروسته الله تعالی وایي ته یو څه نیک اعمال هم وکړه، دا نیک اعمال به د الله تعالی د هغه ګناه ذریعه وګرځي. ترمذي شریف کې یو روایت راځي، یو سړی د پیغمبر علیه صلات وسلام ته راغلی، د الله رسوله زه خو تباه سوم، زه خو هلاک سوم، زما څه ګناه وسو. پیغمبر علیه السلام ورته وایي څه ګناه در څه وسو؟ یو زنانه راله زما کور ته، هغې د خورما تلاش کاوه، د خورما غوښتنه یې کوله، او د خورما خریداره و، او ما په کور کې خورما خرڅوله. ځوانه زنانه وله چې کله راله پر ما باندې شهوت ډېر غالب او شیطان ما ته ډېره دوکه راکله. نو ما هغه زنانې ته ویلې چې خورما د پای په خونه کې پرته ده، هغه خونې له راس. چې کله دا هغه خونې له راله پر ما باندې شیطان دومره غالب سو، د جماعو څه بغیر نور چې نارینه د زنانې سره څه کوي هغه مې ټول کړي دي. دا مې په لاس موچه کړې ده، دا مې په لاس مې مسه کړې ده، په شونډانو مې موچه کړې ده، چې څه مې کول هغه مې ټول کړي دي، لیکن جما ته موقع نه ده راته پیدا شوې. دا سړی چې کله راووته اولنی رالی حضرت ابوبکر ته دا قصه وکړه چې ابوبکر په ما خو نن دا فساد اوس. حضرت ابوبکر ورته وایي سړی الله تعالی پرده در باندې اچولې و، بس پر ځان پرده واچوه، دا خبره ورکه کړه، د الله تعالی سره معامله صفا کړه، توبه وکړه. دغه سړي زړه چین سکون نه کوي. دوباره رالی حضرت عمر ته وایي عمره زما باندې خو نن دا فساد اوس. هغه ورته الله تعالی پرده در باندې اچولې ده، بس پر ځان پرده واچوه، خدای ته توبه وکړه، بل چاته دا قسم مه کوه نور. دغه سړي زړه بیا آرام نه کوي، پیغمبر علیه السلام له راغلی. پیغمبر علیه صلات وسلام چونکې هغه زنانه د یو مجاهد زنانه وه، هغه صحابي په جهاد کې تللی ولو، او د هغې زنانه د خپلو بچانو دپاره په نفقه پسې ورغلې وله، هغې د خپلو بچانو نفقه غوښته او د عمل ورسره کړی. پیغمبر علیه السلام باره ورته ګوري، ورته وایي اخلفت غازیا فی اهله، د یو غازي په کور کې دې د هغې سره دومره خیانت وکړې. هغه صحابي وایي پیغمبر علیه صلات وسلام کښېناست. هغه صحابي وایي زما زړه غوښتو چې کاش در دې وخته زه نه وای مسلمان، یعنی دا عمل زما څه سوی وای بیا وروسته ما اسلام راوړی وای، ځکه اسلام د سړي ټولې ګناهونه ورمعافوي، دا به مې هم معاف سوی وای. او هغه صحابي وایي پر دې باندې وبېرېدم چې اوس د الله تعالی د طرفه د کاڼو واره یو ډبرې راباندې راټوله سي. پیغمبر علیه صلات وسلام سر زړولی دی بره زه داسې کرار ولاړ شوم. چې ولاړ شم پیغمبر علیه السلام صحابي را پسې راواستوی چې ستا متعلق الله تعالی د عرش څخه جبرائیل راواستوی، او جبرائیل د آیات ماته ووایي ان الحسنات یذهبن السیئات. ورسه دې سړي ته ووایه چې بس نیک اعمال وکړه، چې څومره دې ګناه کړې د هغومره نیکي م وکړه، عبادت وکړه، صدقه وکړه، د هغې کور د فاره لږ د خیراتو د صدقې یو شی ور واستوه او خدای ته رجوع سه، ځکه ته نیکو اعمالو په خاطر به الله تعالی ستا ګناهونه در ختموي. امام غزالی رحمه الله وایي د ګناه څه وروسته چې سړی توبه کاږي، د توبې څه به یو زاړه محفلونه او مجلسونه پرېږدي، چې د کومو محفلو مجلسو په خاطر باندې سړی په ګناه کې اخته سوی، او د دې سره سره په ګناه کې په دې توبه کې به تاخیر او ځنډ نه کوي، او د دې سره سره چې د کوم تعلقاتو په خاطر باندې د کوم ټلیفون او د کوم میسج په خاطر پر دې غضب ته رسېدلی دی، هغه به د خپل زندګۍ څخه ختموي. او څلورم نمبر په نیکو اعمالو کې به راځي، د هغې څه وروسته به بیا الله تعالی د توبه قبلوي. مدینه منوره کې
نو دا انسان زندگی په دنیا کې امانت ده، او امانت زندگی د دې پوښتنه الله تعالی کوي، او دې امانت زندگی کې الله تعالی انسان ته ډېره ازادي ورکړې ده، لیکن د دې سره سره الله تعالی پر انسان باندې یو څه پابندۍ لګولې دي. خو د هغې پابندیو پوښتنه الله تعالی په قیامت کې کوي. د هغې پابندۍ معنا دا ده چې الله تعالی انسان د ګناه سره ګرځولی دی چې نافرمانی به نه کوي، او که د سړي زندگی په ګناه کې راله نو د هغې سزا به الله تعالی په قیامت کې ورکوي. خو کله کله د هغې سزا اثرات د انسان په زندگی کې په دنیا کې هم ښکاره کېږي، خو د هغې اثراتو بدو اثراتو سزا محفوظه کول د هغې دپاره یوه طریقه د توبه کښل، او د توبې د کښلو څه وروسته التائب من الذنب کمن لا ذنب له، چې کوم سړی د توبې څه د ګناه څه توبه وکاږي د هغې زندګي بیا داسې لکه توبه چې نه وي. چونکې وخت مختصر دی، بعضې نوجوانان د دې توبې او د ګناه متعلق څه اشکالات زما سره محفوظه دي، هغوی به پر روانو جمعه کې کوو. بیا الله تعالی دې